بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او ګرانو باغدارانو ورونو، د پسرلي موسم دی او ډیری خلک موږ ګورو چې نیالګي اخلي او ځینې خلک بیا د دې نیالګیو نه په کورونو کې استفاده کوي، یعنې په د کورونو په حویلیو کې یو دوه بوټي کینوي. خو ځینې خلک بیا د دې نیالګیو نه لوی لوی باغونه جوړوي. نو دغه خلک چې لوی باغونه جوړوي د دوی دپاره یو څه سپارښتنې لرو چې هغه سپارښتنې تقریبا 3 عمومي سپارښتنې دي. نو دوی باید دغه سپارښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې نه وروسته د باغونو جوړول لپاره اقدام وکړي. یو د هغه سپارښتنو نه د نیالګیو کیفیت دی، یعنې کوم نیالګي چې تاسې د خپلې ځمکې دپاره اخلئ نو د دې نیالګیو په باره کې بیا تاسو ته کافي معلومات وي چې آیا دغه نیالګي چې ته د خپلې ځمکې دپاره اخلې دا په همدغه منطقه کې نتیجه ورکوي که نه ورکوي، یعنې کوم آب و هوا او کوم اقلیم چې ستا د سیمې دی دا د دې سیمې سره توافق لري که نه لري. بله دویمه خبره ده چې آیا دغه نیالګي په دغه سیمه کې مخکې چا کرلي دي، دلته تجربه شوي دي او که نه دي تجربه شوي. د دې ترڅنګ همدغه نیالګي که چیرې تجربه شوي وي آیا فعلا دپاره داسې ښه مارکیټ لري که نه، یعنې دغه نیالګي که چیرې لوی شي او دا میوه تولید کړي دغه میوه یې تاسو دپاره ښه پیسه کوي که نه کوي. نو دغه ټول معلومات به تاسو ولرئ او د دې ترڅنګ د نیالګي په باره کې هغه نیالګي به تاسو واخلئ چې هغه د ښه کیفیت لرونکي وي، یعنې په خپله د نیالګي دغه کیفیت باید ښه وي، د نیالګي قد و قواره، د دې دغه صحتمندي، د پیوند جګوالی، د ریښو اندازه، دغه ټول شیان به تاسو په نظر کې ونیسئ، ځکه تاسو یوه اوږده سرمایه ګزاري کوئ چې دغه که چیرې په همدغه اولو قدمونو کې تاسو غلط شوئ نو دا بیا په نږدې څو کلونو کې اته نه شئ اصلاح کولی. یعنې که چیرې تاسو په ورایټي کې ساوه شئ، غلطه ورایټي تاسو انتخاب کوئ نو په دې باندې 4 یا 15 کاله وروسته پوهېږئ چې دغه ورایټي ښه ورایټي ده که نه، دا ښه میوه کوي که نه کوي. او که میوه یې وکړه دا میوه بیا هغه وخت کې به تاسو پته لګېږي چې دا بازار کې خرڅېږي که نه خرڅېږي. نو همدغه اولې ورځې دي، په دغه وخت کې تاسو به ډېره خواري وکړئ، معلومات ترلاسه کوئ، مختلفو ځایونو ته ورپسې لاړ شئ، ورپسې وګرځئ چې کومه ورایټي تاسو انتخاب کوئ، کومه ورایټي ښه مارکیټ لري او په کوم ځای کې تاسو ښه نیالګي ترلاسه کولی شئ. نو دغه معلومات تر ټولو نه مهم اول دغه معلومات دي. دویمه سپارښتنه ستاسو د ځمکې په باره کې ده. اکثره خلک د باغونو دپاره تشویق شوي دي، هغوی لیدلی دي چې ولا پلانکي د باغ نه ښه ګټه وکړه، د بل هم د باغ نه ښه ګټه وکړه، نو دی هم کوشش کوي چې یو باغ ولري. نو دویمه سپارښتنه ستاسو د ځمکې په باره کې ده چې آیا دغه ستا ځمکه چې ته پکې نیالګي کرې دا د دې نبات دپاره دا تا چې ورته انتخاب کړی دی یا ستا چې ورته نیت ده چې د دې شي نه ته یو باغ جوړ کړې، د دې میوې دپاره دغه ستا ځمکه مناسبه ده که نه ده. یعنې اکثره کیسونه داسې راځي خلک شکایتونه کوي چې باغونه یې کرلي دي بیا 4-5 کاله بعد هغه باغونه هلته وده نه کوي، ونې وده نه کوي، نو دوی هغه باغونه مکمل چپه کوي او د منځه یې وړي. هلته علت دا ده چې ځینې خلکو باغونه په جبه ځمکه کې جوړ کړي دي، یعنې جبهداره ځمکې دي، هغه اول کلونو کې خو د دې ریښې هغه د جبې اندازې ته نه رسېدلي، اول کال او دویم کال کې یو څه ګزاره کوي، یو څه وده کوي، خو وروسته چې کله د بوټي ریښې غځېږي او یا لاندې ښکته کېږي نو دغه نبات ته په حساب هغه د ځمکې د جبهدارتوب هغه اثرات په دې باندې راڅرګندېږي او نبات بیا ودې ته نه پرېږدي، نو دوی مجبور دی چې دغه بوټی د بیخه وباسي او د منځه یې ویسي او دا ختم کړي. همدارنګه خلکو په خوره ځمکه کې چې هغه ځمکې د یو باغ دپاره مناسبې نه وي په هغې ځایونو کې باغونه جوړ کړي دي. نو دویمه سپارښتنه همدا شوه چې تاسو باید د خپلې ځمکې په باره کې کافي معلومات ولرئ او یا د متخصصینو سره شریکې کوئ چې زما دا رقم ځمکه ده، په دې کې دا رقم نبات کېږي که نه کېږي. او یا اصلي طریقه خو دا ده چې باید د خاورې ټسټ وشي، خو په خواشینۍ سره چې داسې ښه لابراتوارونه فعلا دپاره کوي، یعنې په جلال آباد کې نشته خو کیدای شي په کابل او دې ځایونو کې، نو د خاوره باید ټسټ شي. د ټیسټ نه وروسته تاسو ته معلومات کېږي چې دا د کوم نبات دپاره مناسبه ده او دغه شی چې تا ورته انتخاب کړی د دې دپاره مناسبه ده که نه ده، د هغې نه معلومات کېږي. درېیمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، دا مسله د دې نورو 2 مسایلو غوندې، هغه دا ده چې دا باغدار باید خپل ځان وپېژني چې آیا زه د دې باغ د کرلو دپاره یا د دې باغ د روزلو دپاره مناسب یم، اماده یم که نه یم اماده. د مثال په ډول اکثره خلک ښه ورایټي انتخاب کوي، د دې دا په حساب ځمکه هم د دې باغ دپاره یا د هغه ورایټي دپاره ښه مناسبه ځمکه ده، خو دغه باغدار بیا د دې وس نه لري چې دغه باغ صحیح وساتي، دې ته په وخت سره نشي ورکولی، په وخت اوبه نشي ورکولی، د دې د امراضو د آفاتو چاره نشي کولی، یا دا خپله دلته نه دی موجود بل چاته دا باغ ورسپاري. نو تاسو باید خپل ځان وپېژنئ چې آیا زه دغه باغ چې جوړوم زه د دې باغ دپاره مناسب یم که نه یم، یعنې زه د دې وس لرم، د دې دپاره وخت لرم که نه لرم چې دا باغ زه صحیح وساتم.
ځکه په دې اولو کلونو کې یعنې د باغ کینول کومه غټه توره نه ده یا د نیالګیو کینول چې کندې ورته وباسه او نیالګي پکې ښخ کړي او تاسو وایئ چې ولا غټ کار موږ وکړو دا هېڅ کومه خبره نه ده. دا تر ټولو هغه اسان کار دا ده چې ته په دې کندو کې نیالګي کینې. تر ټولو سخت کار چې دی دغه کلونه دي چې تر څو د استان آباد په میوه نیولو باندې شروع کوي. مثلا یو نبات که چیرې په څلورم کال باندې په میوه راځي نو د دې دا مصارف په اول کال کې، دویم کال کې، دریم کال کې، څلورم کال کې دغه مصارف چې ته هېڅ عاید نه لرې د باغ نه، دغه مصارفو ته وس لرې که نه لرې چې ته دا مصارف پیسه په دې باغ باندې ته خرچه وکړې. نو اکثره خلک د دې مصارفو د یودې نه نشي وتلی. دوی نه بیا څه کوي، په دې باغونو کې غلط انټرکراپ کوي. څوک پکې غنم کري، جوار کري، یا د بوټي بیخ سره نږدې غنم و جوار کري، په تراکتور باندې هم دا ساحه اړوي چې وګورې بوټي ټول په دغه کې په غنمو یا په جوارو په بانجانو یا په نور انټرکراپ کې پټي او بیا شکایتونه د دې کوي چې ولا موږ دغه باغ جوړ کړی دی او لسم کال دی میوه نیسي، اتم کال دی میوه نه نیسي، او یا بوټي مې وچېږي، سل بوټي م کېنولي دغه شلم نه دي پاتې. نو دغه درې مهمې نقطې دي. که چیرې په دغه شرایطو باندې یو سړی برابر وي نو هغه د باغ جوړ کړي، که نه د باغ جوړول نه چې ځان وساتي دا د دې لپاره ډېر اقتصادي او دی به د یو خطر نه بچي. نو بیا یو وار تکراروم چې په دې کې لکه دا درې نقطې مهمې چې وي، یو د نیالګي په باره کې باید پوره معلومات تاسو ترلاسه کړئ، دویم د ځمکې په باره کې چې دغه سا ځمکه د دې نبات لپاره جوړه ده که نه ده، دریم دا چې ته خپله د باغدارۍ لپاره مناسب یا د دې لپاره اماده یې که نه اماده، دغه معلومات بیا ټول ته حاصل کړي. د دې معلوماتو د حاصلولو لپاره تاسو کولی شئ چې د بڼوالۍ د پرمختیا مرکز سره راشئ. دلته د انډو موسسې کارکوونکي هم دي، پخپله د مرکز کارکوونکي هم دي، همدا یې وظیفه ده. دلته تحقیقات ترسره کړي دي، معلومات ورته شوي دي چې کوم نبات په دغه سیمه کې نتیجه ورکوي، کوم نبات نه ورکوي، او کوم نبات په کوم رقم تاسو وروزئ، په کومو خاورو کې څه رقم روزل کېږي، څومره سرې ته کوم امراض او آفات چې پرې راځي هغه څه رقم تداوي کېږي، کومو دوا ته ضرورت لري. نو تاسو هر وخت کولی شئ چې د دغه خلکو نه استفاده وکړئ او دلته راشئ، د دې مرکز نه لیدنه وکړئ، دلته وګورئ چې بوټي څه رقم روزل کېږي. نو هغې نه وروسته که چیرې قناعت حاصل شو چې تاسو باغدارۍ لپاره مناسب یې یا ټول شرایط درته برابر دي، باغ جوړ کړئ. او که چیرې ورته مساعد نه وو یا شرایط مساعد نه وو یا ته ورته اماده نه وي نو د باغ جوړولو نه ډډه وکړئ.